پاکستان پښتنو اخر هم ومنله چې ولسمشر اشرف غني د پولې هاخوا هم ولسمشر ده. علي وزیر داسې خبرې وکړې چې پاکستان یې ولړزوه. د غني مینه دومره زوروره وه. ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې علي وزیر څه وویلې. پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی په خپل ټویټر لیکلي دي چې محمد اشرف غني د ډیورنډ تپل شوي کرښې د دواړو خواو ولسمشر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیری وخت په خپلو غونډو کې د لوی افغانستان په پلیتوب داسې ویناوې کوي چې د پاکستان ترهګر سالار ریاست له سختو غبرګونونو سره هم مخ کیږي او په تیر کې څو ځله د دغې غورځنګ مخکښ مشران هم په رنګارنګ تورونو باندې بندیان کړي دي. منظور پښتین چې د دغې غورځنګ مشر دی تل یې د پښتنو د غږ اوچتولو او پاچاخانه ایډیالوژي چلولې ده. د غزوان او د زړونو رهبر اوس د نړۍ په هر ګوټ کې مینوال لري او د بشر دوستۍ لپاره یې تل نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کړي دي. د پاکستان څارګرې ادارې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو خپلو ته له هرې ممکنه لارې ګټې اخیستې دي. تیر کال یې د همدې علي وزیر په کور هم د طالب اورپکو په جامه کې برید کړی و چې ځاني تلفات یې هم لرل. د آزادۍ او لوی افغانستان په مینه مست علي وزیر د پاکستاني ریاست په دغه شومو کارونو ګوښې ته نشو او همت یې نور هم لوړ شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په تقریبا هره جلسه کې برخه اخیستې ده او د ریاست هیڅ فشار ته تسلیم شوی نه ده. د ډیورنډ تپل شوي او نه منونکي کرښې په دواړو غاړو کې د پاکستان د ترهګرې څارګرې ادارې لخوا د تشدد او ترهګرۍ روزنه او پانګونه کیږي. دوی طالب، داعش، لشکر طیبه او ګڼ شمېر نور ترهګرو ډلو تپلو لپاره روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په دې لړ کې تل د پښتنو لوی کادرونه او د غږ او حساب خلک دي په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاچاخان د عدم تشدد په دریځ باندې ځانونه دومره غښتلي کړي دي چې اوس د نړۍ په هر ګوټ کې دوی په پلیتوب لاریونونه کیږي او له نړیوالو ښکیلو سازمانونو څخه پر پاکستان د فشار واردولو غوښتنه کوي. پاکستان ډیری وخت د هغه غږونو د مړه کولو هڅه کړې ده چې د لوی افغانستان ناره زمزمه کوي. دوی په هره ممکنه لاره هڅه کوي چې په سیمه کې ویره خپره کړي او د هغه غوښتنې دریځ کمزوری کړي. خو برعکس د منظور خانۍ او پاچاخانۍ فکر لا ځواکمنېږي. علي وزیر په خپل ټویټر کې وایي چې اشرف غني د دواړو غاو ولسمشر دی او ټول افغان به یې تر څنګ ولاړ وي. دا چې ښاغلی وزیر په دې ټویټ کې د چا ته ګوته څنډنه کړې ده له ورایه ښکاري. درنو لیدونکو د علي وزیر د دې موضوع په هکله مو نظرونه راسره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.